کې شپږ پروژې عملاً تر کار لاندې دي چې تقریبا 500 میلیونه افغانۍ لګښت لري چې په دې کې 2 بابه سب سټیشنونه دي چې تقریبا 1.5 میګا ولټ امپیر ظرفیت لري او همدارنګه د کجکي سنګین او مساکله پروژې دي چې هغه استهلاک سوي او د ډېر وخت پروژې دي د منځه تللي. اوس د افغانستان برېښنا شرکت په مالي لګښت موږ غواړو چې هغه بیخي ټولې او تعویض یې کړو په نوو شبکو باندې. د شبکو مجموعه طول به د متوسط او کښته ولتاژ ده تر 100 کیلومتره پورې رسیږي او د 4800 په اصله پایه د دوه لپاره نصبېږي او همدارنګه د دغه دوه ولسوالۍ لکه مساکله او سپیدسار دپاره چې 2 پایه پاور ټرانسفرمرونه چې د یو ظرفیت په 15 او 14 چې مجموعي د دې ټول ظرفیت به 1.5 میګا ولټ امپیر ته رسیږي پلانې کار جریان لري. په هلمند ولایت کې شپږ پروژې جریان لري چې د دې پروژو په بشپړېدو سره به د ضایعاتو کچه په ډېر پراخ ډول سره ټیټه سي او عاید به زیات سي. برېښنا به نو یوه ګړۍ به ولاړه بل ګړۍ به راله خلک یې هم نیول. دا زموږ په کورو کې دا عمومي لینونه دي چې وش کېږي بیا مامورینو ته وایي چې راسئ دغه کې نو دا ډېر ښه سیسټم را روان دی. انشاءالله موږ به ډېر په وسع سو. ډېر ځینې خوشحاله د دې کارو څخه چې زموږ برق یې ښه راسم کړي. پخوا به داسې و چې هغه به یا باد سولو یا به مثلا دوړې سولې بارانونه به سوله زموږ برق به شاټ سولو تاریکه به وه. بیا دلته دا خلک چې وه هغو خو د برق سره مخته وه چا هندارې و بیا ترې شی نه درلودی نو بس دغه برق یې لګوي. هغه پر نیمه شپه باندې برق شاټ سولو بیا به برق نه و تاریکه به وه یا به په ژمي کې به باران وورېدی تاریکه به وه د کوچنیان به یخته وه. نو اوس چې برق موږ ته ډېر داسې سم سي په داسې ښه معیار سره نو بیا موږ د دې څخه ډېر خوشحاله یو.